بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نن زه تاسو ته یو داسې دم ذکر کوم چې هغه د ټولو هغه امراضو دپاره چې د نظر دی، د حسد دی، د جادو دی، د جناتو او د کولو دی، د دې ټولو دپاره مؤثر دی، د دې ټولو دپاره تجربه سوی دم دی او په قرآن باندې ثابت دی. او دویمه خبره دا ده چې کله تاسو دا دم اورئ، هر څومره ډېر چې تاسو اورئ نو ستاسو په بدن کې به د دې تاثیرات راځي. که چیرې ستاسو په بدن کې روحاني مرض وي، یعنې څنګه تاثیرات، داسې تاثیرات چې تاسو دا دم اورئ، ستاسو د سترګو به اوښکې لای، تاسو ته به ژمی درېږي او داسې په اوږو کې به دروندوالی راځي، په پښو او په بدن کې به راځي. دا تاثیرات د جادو، د نظر او د دې حسد تاثیرات دي. دا به راځي چې هر څومره ډېر دا دم تاسو اورئ، ستاسو لپاره به علاج. او که چیرې دغه ایتونه په قرآن کې تاسې په خپله تلاوت کولی شئ شپه او ورځ، چې هر څومره ډېر تلاوت کوئ نو ستاسو لپاره علاج وي. او د دې د مخه څه یوه خبره یادونه ضروري ده، هغه دا ده چې د دې څه مخکې کومه ویډیو ده، هغه ویډیو کې ما د غسل لپاره یو کپه ذکر کړی ده او یو تیل دی د مالش لپاره د صحت. دا په روحاني مرض کې ډېر مؤثر دی، ډېر تجربه شوی دی. کوم چا چې په هغه کپه باندې غسل کړی او هغه مالش یې لګولی، هغه تیل یې لګولي، د هغه څه وروسته بیا دا دم اوري په داسې یو پټ ځای کې چې مطلب سترګې پټې کړي او په ډېر اطمینان او سکون بغیر غږ واوري، نو د دې دپاره به د ډېر تاثیرات وي. دی به خپله حیران شي چې دا څومره ښایسته علاج دی. نو اوس راځئ د دم په طرف باندې دم شروع کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام